د فلسفې له لسګونو کتابونو لیکلو، لوستلو او یو عمر تجربې وروسته ارسطو خلکو ته داسې توصیې وکړلې: له خپلو ملګرو سره سیاسي بحث مه کوئ، ځکه سیاست مو خفه کوي له یو بل نه. سیاستوال به خپلې لارې ته دوام ورکوي، خو تاسې به ملګري پکې له لاسه ورکړي وي. دغسې په 40 کلنۍ کې لږ لوستي او ډېر لوستي دواړه یو ډول وي. ډېر کله داسې هم کېږي چې لږ لوستي دي ډېر زیات شتمن وي، او په 50 کلنۍ کې ښایست او بدرنګي دواړه یو ډول وي. په دې عمر کې حتما پر بدن و څېره تور ټکي را پیدا کېږي. دغه راز په 80 کلنۍ کې لوړ مقام او ټیټ مقام دواړه یو شی وي، ځکه له تقاعد وروسته حتی ستا د دفتر پیاده هم نه غواړي چې در سره وویني، له لیدلو دې نه ټکان دي. او په 80 کلنۍ کې لوی او ووړ کور دواړه یو شی وي. د جوړونو دردونه، په سختۍ جګېدل، ټیټېدل دا پکې وي. یوازې یو واړه ماحول ته اړتیا وي چې ته پکې کښېنې پاڅې. په 80 کلنۍ کې پیسې لرل او نه لرل دواړه یو شی وي، ځکه ته که وغواړې هم نه در معلومیږي چې چېرته پیسې مصرف کړې. په 90 کلنۍ کې که ژوندی وي، ویښه او خوب دواړه درته یو شی وي، ځکه که ویښ هم شي نه پوهېږي څه وکړې. ژوند اسانه کړئ. ژوند کومه سخته معما نه ده چې تاسې حل نشئ کړی. د ژوند په اوږدو کې موږ ټول یو ډول یو، نو تر چې وس دې راشي مینه وکړه، خوند واخله، د ژوند ټولې هسکې ټیټې هېرې کړه او په خوند باندې دوام ورکړه. ژوند وکړه، خوند واخله.